السلام علیکم ملګرو، عمران یم او دې ټایم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. د پتنګ متعلق لکه څوک ورته پتنګ وایي، څوک ورته باډیوه وایي، دې متعلق یو ډېر ښایسته فني ویډیو ده، تاسو سره یې شیر کوم. امید دی چې تاسو به ترې ښه خوندونه والئ. دا ویډیو تاسو وګورئ، فني ویډیو ده. نیکه نیکه دې غټ سره وجنګوه دې غټ سره. غلی شه مړه خوله بند کا دې وړوکي سره جنګو بیا و دې نه پس دې غټ له راتو شو چې دا وړوکي خو کټ کو که نه. مړه نیکه تا کوم غټ ډاله لیدلې دي خو لسو والا پرپره دې لیدلې ده که نه. غلی شه مړه زونډیا ویم دا مانجه راته ونیسه کې نه کټ کېږي رانه. اول خلک د کمزورې نه شروع کوي، د کمزورې نه چې دا کمزورې زه کټ کوم که نه بیا به زه دې غټې له راتاوېږم. راپرېږه مړه بیا به باقي وایي چې ویلېږي مقابله مې ده ورسره. کښېنه مړه څومره وړه بادیوه دی لوزولې ده. ښځې کښېنه دا د بادیوې کمان نه دي، کومه مانجه مې راوړې ته ورته اوس ګوره. راپرېږده لکه راپرېږده وجنګېدل راپرېږده. نیکه نیکه ما ته پرېږده چې زه وجنګوم. غلی شه درته ویم. کټ مې کوله وشه ورته ووایه چې زه دا مانجه د کوم ځای نه راوړې ده. هسې خیال خو دې ووته که نه دا د بادیوې کمان نه دا د مانجې کمان دی. ښه ده نیکه زه دا ولیم دا بادیوه ځان له رانیسمه. ځه او په پاقي ته ووایه چې بل راته راوالېږي چې پته دې ولګي. لکه راپټي د پلار دی چې دا جوار پکې ګرځې څه دې کمقه زما ویلو چې په پردو پچو کې منځې مو کار رالګوري سم دې کوزه دې غونډه ځمکه ده دی. ولې ګرم و ما درته نه وي چې کټ کېږي بدنه. مړه نو هغه خو سم کمزوري و وړه بادیوه لزولې ده. ګوره نیکه چې په دنیا کې ټیم تېرې نو چاته به کمزورې نه وې بلکې ځان به کمزوري حسابې ځان نه به پلار نه جوړې. چپ شه لاټو شا به ته مانجه راټوله کړه او زه ورځم چې دا بادیوه راونیسم. وایي په شرمونو شرمېږې غټ سړیې ډول پسله براله خراب که. محمودې بې غیرتو فصل تاسو خراب کې او بیا هم پلاران وایي چې دې کې ګیدړان وده کېږي. یو شړمه دوه نور راشي او چې دوه شړم نو درې نور راشي. ویم یې په قهر اخته شي غټ سوټای دا ټول واړه تا په نالت کړي دي که نه. مړه مشره ځان دې شرمولې دي ماشومان لوبو ته هم نه پرېږدي. څه ما ځان شرمولی دي. ظالمه د خدای نه ویریږې د خدای نه. ورشه هلته بادوي پسې د بجلۍ ستنې ته یو ماشوم ورخته هېڅ ته بجلۍ راونیوه. سبا به همدا مانجې او بادوي ستا زندګي خرابه کړي. د حکومت له پکار دي چې د دې په الوتو باندې پابندي ولګوي. مړه مشره د حکومت له دا هم پکار دي که نه چې دا څوک یې خرڅوي نو په دوی دې هم پابندي ولګوي که نه. ګوره بایجانه د دې مشر خبره ټیک ده. غلی شه مړه بادیوه رانه کټ شوه که نه. مړه مشره ستا د لاسه همدغه دې بادیوه کټ شوه یلې که نه پیسه دې بادیو پسې ټول منډه کړه زر او زه به دا مانجه تیزه تیزه راښکم. بس بچي زما خبرې خو په تاسو نه لګي خو بس الله دې در سره خپله پیښي. روغ شه مړه ما درته وي نه چې کباړې موټر سایکل مه را روانوه نو تا بیا هم را روان کو. غلی شه مړه خوښه دې نه چې جست دې جوړ کړم او پاوا یې کړمه تادي د شیطان وي دا د تادۍ د وجې بند شو. ته ورته اوس ګوره چې څنګه یې رانیسم. نو اینډ کې تاسو کته چې دې کې یو سیریس میسج هم چې لکه یو ماشوم لټې ته خو دې پسې اکثر له ماشومان لټو ته خیږي او د چا پکې مری وشلیږي مړه شي او څوک اکثر لا په دې سړکونو باندې منډې وي نو ګاډۍ
باډیو پسې منډې وایي. نو حقیقت دا یو حقیقت هم دی چې لکه دې باډیوي لکه دا انتهایی لکه دا چاته څه نه ښکاري او وایي لوځي چې زه دا خو فن دی یا څه دي، خو دا چې کله کټ شي او دا ماشومان ورپسې منډې وایي او لټو ته خېږي او پردي پټي تباه کوي، دې نه بیا غټې غټې لانجې جوړېږي. دا ویډیو تاسو لږ خپل ملګرو سره واتساپ ګروپونو کې هم شیر کړئ چې دې باډیوي نه ځان وساتئ او دا مه کوئ، لکه څه ښه کار کوئ دا تاسو ته ښه ښکاري خو دا ښه نه دی، دا تاسو پکې وکاته چې دا سراسر نقصان دی. مننه.